مونږ خو دا پوښتنې داسې نه ده چې پهله د اجازت ضرورت دی. نو ستا اجازه اخري پیغمبر خو پېژنې نه کنه نه کنه نوم اورېدل دی نه کنه الله دې څه وایي سوچ وکړه څوک دی څنګه پیغمبر دی کنه نوم یې څه دی محمد صلی الله علیه وسلم. ماشاءالله موږ سره دې غم کوو موږ یې که چېرته نه دا نوم خو راځي نوم مې اورېدل دی. ډېرو ته پته نشته چې دې کلمه کې څو فرض دي دیکھیے یہ 15 فرض دي دا ورته لږه واضح ووایي بیا اوس هغه په ټول عمر کې کلمه ویل فرض دي یو ځل ویل فرض دي کلمې په معنا په مقصد ځان پوهه کول فرض دي او د کلمې الفاظ صحیح کول فرض دي کلمې لاندې ژوند تیرول فرض دي کلمه بل ته رسول فرض دي او اسلام چې کوم نه امیر صاحب چې کوم نه اسلام په 5 بنیادونو ولاړ دی کنه ارکان اسلام او جی هغه په 5 بنیادونو ولاړ دی حج دی روزه ده زکات دی او کلمه ده او موز دی او روزه ده کلمه شهادت موز روزه زکات حج دی او چې چاوس نیمه لکه دا خو فرض دی په مسلمان باندې چې کوم پورا غریب دی نه خپه کیږي بس د چې کلمه ویلې د نو موز به کوي روزه به نیسي او چې دا خو فرض دی او چې دا موز خو به خامخا کوي که دی په ناسته یي که په ولاړه که په ملاسته یي په اشاره یي ماشاءالله تاسو څلور میاشتې لګولي د موز فرایض درته یاد دي دننه بهر چې کوم دي هغه دي او یو ما ته یاد دي او چې هغه لکه لږ ټایم باندې سره نو او دیارلس دي ماشاءالله ورته پوهه دی هر دي که دې کې چې ته پاتې را پاتې شي بیا سي څنګه دي که په دې کې سړی نه پاتې شي د دوه درې پاتې شي نو بیا بس نقصان دی نو نقصان خو دا فرض دي او دا خو به کې که نه جي دا خو به بیا چا نه تپوس کې دا خو به یو عالم نه تپوس کې هغه سره به کښېنې دومره لږ دغه پکار که نه چې دومره ټایم سړی د موبایل له ورکوي نو یو انسان له دوره هم پکار چې جومات کې چې کوم دی د مازدیګر مونځ نه پس د عالمان کښېني د ملایان کښېني کم از کم د تبلیغ والا سره هم جي ناسته پکار ده د علم لږ ټایم نو بس موږ دا پروګرام هم په دې خاطر کوو چې شکر د ښکلي امتیان یو د خوږ پیغمبر غوره امتیان یو انا دا پروګرام زموږ لږ اسلامي ټاپک یي که نه نو په دې خاطر کوو موږ وو چې ټیک ټاک دی پبجي دی یو شی بل شی سوشل میډیا چې کوم دی نو هغې غلبه سیوا شوه نو موږ وی راشه دا دین اسلام ښکلی دین دی دا پکې یو تبلیغي زما امیر صاحب یو تبلیغي یو ځای ته تللی نو هغه ته یې وی جومات ورته نه کوله او داسې دغه والا بریلیانو جومات موږ د وخت لګولی که نه هغه ته یې وی زه تا نه یو تپوس کوم یې څه تپوس کې رانه وی هله به د جومات کولم چې ته ما نه یو تپوس کوي یو شته نو دوه نشته دوه شته نو درې نشته درې شته نو څلور نشته څلور شته نو پنځه نشته پنځه شته نو شپږ نشته اووه شته نو اته نشته اتم شته نو نهم نشته وی یو شته یو الله شته دویم نشته دوه شته نو دریم نشته دوه اختر شته دریم نشته درې شته نو څلور نشته درې طلاق شته څلورم نشته وی څلور شته نو پنځه نشته څلور کتاب شته څلور کتاب شته نو پنځم نشته تورات دی انجیل دی زبور دی قرآن مجید دی وی څلور شته نو پنځم نشته نو څلور د قرآن مجید دا شوله پنځم شته نو شپږم نشته نو پنځه مونځ شته نو شپږم نشته نو شپږ شته نو اووه نشته شپږ کلمې شته نو اووه نشته اووه شته نو اتم نشته اووه جهنم شته نو اتم نشته نو اتم شته نو نهم نشته د جنت اته دروازې شته نو نهم نشته ماشاءالله ماشاءالله دا ټاپک داسې چې تاڼې هم نه شولې ګناه دی صحیح خبره دي ګناه دی که نه ماشاءالله سبحان الله به و ها امیر صاحب خو ډېر تکړه را باندې پېښ شوی دی د ټیک ټاک سټارانو ته څه پیغام ورکول غواړې کیدای شي بل لا پکې ولاړي بس زما خو دغه دی ته خواست دی ټولو مشرانو ته کشرانو ته زما مشران دي ډېر داسې دي چې کلمه وله نه ورځي ډېر دا چې موس کې غلطي دي ډېرو ته د خپل پیغمبر هم پته نه زمونږ نبي علیه صلات وسلام چې کوم دی یو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بل دنیا ته راتلو والا پیغمبر نشته دا زمونږ آخري نبي او چې دا چې نن دا تبلیغ والا ګرځي انو دا دې دپاره ګرځي دا پیسې هم خپلې لګوي ځان هم خپل دغه کوي وخت هم خپل وباسي زما د عزتمندو له کشرانو مشرانو له پکار چې تبلیغ والا څلورو میاشتو له لړ شي چې لیله لړ شي کال له لړ شي درې ورځو له لړ شي د الله د رضا لپاره چې د قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی نه تپوس کېږي چې تعالی ما وخت درکړی هغه تا څنګه تېر کړ تعالی ما ژوند تر پیسې درکړې تا هغه څنګه خرج کړي تعالی ما ځواني درکړې هغه تا څنګه خرچ کړه نو د دې جواب بني د ګټلو او د لګولو تپوس پمي او چې د دې تپوس پک دا خو ما تاسو ته ووایي که نه جي چې تعالی ما دولت درکړی تا څنګه خرج کړه ډېر خلک دا چې کوم دی څوک فلمونه ګوري څوک ډرامې ګوري ګوره دې طریقه کاردار مدرسو کې پیسې ورکا جماعتونو کې پیسې ورکا غریب سره مدد وکړه صرف دانی یو کونډې سره دغه وکړه مدد وکړه
انو زما خودي عزتمندو ته دا سوال لې دا د غره چې خپل تبلیغ سره وخت دا کوي خپل لاموس صحیح کوي لومبه تپوس د موږ په قبر چې کې من ربک من دینک من نبیک رب دې څوک دی دین دې څه دی او نبی دې څوک دی نه تا ته مطلب دا دی چې بله په لاره کې نه وته نه دا نه زده کېږي نه چې دا خدا څنګه چې مثال ډاکټر جوړېږي یا یو مکینک جوړېږي نه وخت په ورکې داسې دین له به هم او چې دې له دور سپک نه دی. شپږ کاله اته کاله لس کاله به د مصري سره کې دنه به استاد یو شي د سره بیا شاګردان کار کوي دغه شان د تبلیغ دا کار داسې چې د خپل تبلیغي شین د خپل ځان سره اولاد دغه کې د خپل بچی نیک عمل به کې حافظان به کې قران مجید به تو خی سبق به تو ماشاءالله ماشاءالله بس تاسو وخت لګول تاسو خبرې نه ختمي غوډیر دې نستړی کومه ورو څنګه وخت سختي غانې دې شکنه وخت خو دا شیخ ولکه چې امیر سه پوګه کې نه والله ډېر خپل خبرې وکړې او ډېر زبردست خبرې وکړې جار شم قربان تعلیم دې سوره کړي تعلیم خو میرا نه مې دې کړې او جی بس دغه مزدوریانې کو رشکه مشکه چلو تعلیم او قرآن د سبق اسلامي میاشتو ته پته شته چې سودي یاره قرآن مجید سبق هم نه دی ویلی رسې خاصه بس د وخته سره دغه مزدورۍ ته راوتې ما او د اوسه پورې بس دغه مزدوري ده مزدوري ده ګوړکوالي کې هغه شته واړه به مونږ د سکول نه وښکله اورې شته به دې هم نه پرېښود. اشته به مې هم نه پرېښودل ښه ماشاءالله ماشاءالله نو بلکې به داخل کې یو کې مالک دی نو ما بلکې به داخل کو نو بیا به چاغه کې به یو میاش نیمه کې هغه دی استاد جی خپګي ګما نو دې خو څه کوي تاسو سه دا حل د میاشتو ته پته نشته چې اسلامي سو میاشتې جی بالکل دا وګوره لاله اوس دا ښکاره مثال دی پلاره زامنو نن به دې لسم کې لسم کزان ټینګ کړي زما یې منلې د استاد یې منلې نن به راشکنه چې نن به د پیغمبر په کې لاندې ناس دی خو حاجي دی والد صاحب د دای بچی دی ډیر ځوانان دی ګوري څه پیغام ورکول غواړي پیغامدار چې بس امیر صاحب کوم خبره وکړه ما ته غنټه ودرې نو کار سړی دغه شانتو کې وخت لګي پاسې نه زده کیږي په بازار کې نه جې ترا شته سنگریټ لا کور ځنه سوال په دې نه زده کیږي زی بشپی بشوګری کې سالور بلګي درې ورځې بلګي رو نو ځان تانه بس جوړیږي سبب د څنګه خبره کولې دغه صاحب دې بلته کوي دی به هم کوي ان شاء الله خولي ګیره به مزیدار او خولي سیټینګ به برابر خو چې د دین نه خبر او جی بس خوشاله اوسې زه خوشاله ها بغیر اجازه ته پروګرام نو چته زمونږ دا ټاپک دا سیده لګه اسلامي کنه انو مونږ کوشش دی چې اجازه ته اجازه دې راشه نوم د څه ده خیر قربان الله قربان الله صحیح ده دا اسلامي سو میاشتې اسلامي دولس د لومبۍ میاشتې څه نوم د اسلامي دی محرم ماشاءالله زبردست ډیرو ته پته نشته څه پیغام ورکول غواړي بس دا یاد دي کې دا ښه ده اسلامي میاشتې نومونه چې یاد دي نومونه درځي اسلامي میاشتو محرم سفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادى اول جمادى ثاني رجب شعبان شوال ذي الحجة أخيرا كده أدري رمضان ذي القعدة ذي الحجة ذي القعدة ذي الحجة دا پرز ندی خو یادول پکار دی ها صحیح ده او څه پیغام ورکول غواړي یاد کی کنه دا جنوري فروری هر چاته دا هر چاته یاد دی بالکل کوشش وکاو چې یاد کو صحیح ده زموږ پروګرامونه کتلی ډېر زموږ ټاپک اسلامي کنه ادي خوشګاړه دیونه وي انو ما چې ستا اجازه ته کنه بالکل اجازه دی د ملګرو نه مې تاسو کوم دا اسلامي میاشتې سود اسلامي میاشتې یاره مو تعلیم هم پرې ده کنه تعلیم هم نه لري نه اسلامي میاشت نن د مدرسې سبق کوي اسلامي میاشتو کې لومبۍ میاشتې نوم څه دی نن مدرسې سبق کوي نن تعلیم کوي ډیوټي میوټي کې ها دا بس کو دا خو مسلمانی دا که یو غیر دینه مدره یا تاسو رانو الګا لار پرې دی ګان لار پرې دی بیا بس کو بس بیا ان شاء الله سیګو چې بس مدرسې ته داخلي کوم سبق به ونه عمر دې سوره عمر مې غالبا 20 سال بعد به بیا داخله تراشه کنه نو بل پد خبر کې خپل نه راځي راشه دی خو راشه څنګه وخت سات خطرېږي ها تا ته خو پته لري چې اسلامي میاشتې څو دي او دي نومونه درځي
نومونه او کم کم دي؟ د 12 میاشتې د اسلامي او لومبی د محرم سفر او ربیع الاول او ربیع الثانی، ربیع الثانی جمادی الاول، جمادی الثانی، جمادی الثانی رجب، رجب شعبان، شوال رمضان. رمضان څه خو ته ووایه که نه؟ ذیقه د ذیالحج او شوال دی او رمضان دی. څه پیغام ورکول غواړې؟ دا پروګرام موږ مزاحیه نی دا اسلامي ټاپک په دې خاطر چې خپل هم زده کړه وکړي او مسلمان ورو سره هم زده کړه وکړي. څه پیغام ورکول غواړې؟ یاره بس دا خو اسلامي مونږ مسلمانان یو اسلام په نقش قدم چلیدل پکار دي مونږ دل پکار دی. او یا او دا خو بنیادی خبرې دي دا. عمر رضی الله عنه خو پیژنې که؟ او یا دا څوک و؟ دا صحابیو صحابي و. ها ها موږ چې څه خبره راشي نو موږ وایو د هغه غونه کې حکمراني پکار ده. هغه راته پته شته کله شهادت شو؟ غالبا دو محرم کې و غالبا. محرم کې اکثر شهادتونه شوي د خلفای راشدین چې کوم دي دا په پیله محرم باندې. پیله محرم باندې او یا رور څنګه راشه که نه امیر صاحب ته دومره ښکلی په هغه برابر او زمونږ ټاپک اسلامي نو ته ښه په شرع برابر اجازت دی یو څو پوښتنه وکړم؟ او کوي دی ته مې ما دا اسلامي څو میاشتې دي دا بس دغه یو پوښتنه اسلامي میاشتې خو 12 کال کې لږ را دي خو حشره جوړېږي لاره مه بندوي که نه لاره مه بندوي. ښه کمې کمې دي؟ محرم دی سفر دی ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان شوال رمضان ذوالقعده ذوالحجه په 12 شوي که صحیح ده صحیح ده. دا اسلامي لومبۍ میاشت دی کومه یو میاشت؟ خو محرم ده که محرم سټارټ بس دا په دغه خاطر چیړو چې زده کړه وکړو. ښه ماشاءالله زبردست. د ملګري ته مې ما یو عمر رضی الله عنه خو ته پیژنې که نه نو صحابي دی ته پیژنې؟ او یې پیژنو دی کله شهادت؟ دی خو په یکم محرم باندې شهادت شو. و زبردست زبردست. مخکې څه ویل غواړې؟ بس دا فریده ته راشه که نه دی خو راشه لږه لږ کیمرې ته نه بل له پتخه ورکې. ډېره مننه زه خوشحاله وباد خوشحاله وباد. زمونږ ټاپک داسې چې پهله اجازت ضرورت وي که نه نو که د اجازت نه له به مخکې ځو. ښه وایه خپل خپلوان به دې م ګوري ټول خلک ګوري. او مونږ دا یو پوښتنه کوو د دین په خاطر دا اسلامي میاشتې څو دي؟ دا ټیک ټاک سټاران چې کوم دي دی ته اکثر پته دغه غوره ده څه دغه نشته دې ته پته نشته. ها ها ټیک ټاک څومره خوښه چې ټیک ټاک دغه میاشت نیمه وشو لا نه وي او دا کچا کې ځان ته واړو. صحیح ده نه میاشت ته پته نشته څو اسلامي اسلامي میاشت دی. دا پروګرام په دې خاطر کوو چې زده کړه وکړو. صحیح ده صحیح ده. او جا څو دي میاشت اسلامي میاشت؟ اسلامي میاشت څو یم پته ده نشته. څه پیغام ورکول غواړې؟ څو دا مسلمانان یو که نه مسلمانان یادول پکار دي؟ او ولې نه لازمي دی خو بس 12 دي ښه لاس نه میلاوم ولې په دې پوه یم بیا پروګرام راغونډ کړو. محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیقعده ذوالحجه. صحیح ده جی صحیح ده جی دا یاد که خروج